پوښي کله غرمسي ستړی سي بیا ځان مخصولی کوو پسې بیا څرنګه ټپه پچې کوي بیا ټپه دا ور مینې دې داسې لیونی کړم بابو زار بابو ولې په لاره ځم په کاڼو ولم زیارتونه بابو کاشکې مرګی نه وای خاونده خیال مې د عزت وساته خاونده خیال مې د عزت وساته له حاسدینو مې اوچت وساته او که حفاظت د سر و مال غواړې نو که حفاظت د سر و مال غواړې نو ځان سره څنګ کې یو مروت وساته ځان سره څنګ کې یو مروت وساته کتونکو نن تاسو باندې زه د خپل مروت علاقې چې کومه خربوزه مشهوره ده هغه تر باندې ګوره مروتو فصلونه غنم خربوزې مولی وغیره نور داسې بدرنګ دا چې کوم فصلونه دي که نه راغلي یو موږ علاقه په مروتو چې بشک نامدځی دا علاقه ده دا په دغه سایډ باندې مو کلی ده تقریبا 1 کیلومتر فاصلې باندې په لکې مروت ضلع چې تقریبا په 4-5 نمبر باندې غټ کلی ده په آبادي دی سره او دا آس پاس مځکې دي دا ټوبیل ده هغه نه بعد هغه ټوبیل ده دا بل ټوبیل ده دا هلته بل ټوبیل ده دلته بل ټوبیل ده دا ټول خلکو چې کوم دي که نظریه معاش اهمه ذریعه دا ده چې ټوبیلونه خلکو ایستلي دي هغې نه به داسې شمسیانې ورته لږ دا شمسیانې دي دلته نوره شمسیانې دي په دې باندې چلایي او دا ټول خلک صبور چې کومه ده که نه راځي دا ټوله ورځ دلته تېروي دا غنم او دا خربوزې او دا هغې نه به نوره فصلونه چې کوم دي که نه دا کوي او خلک شوق هم ورسره کوي دې ته موږ په خپله مروته زه به چې چمجري ورته وایو که نه دا قسم قسم چمزري شورئ دا شوق هم ورسره ساتي دغه شانتې هغه خربوزې دي هغه ته موږ ورځو او ګورو یې چې څومره ټیم یې وسه څومره ټیم ورته پاته ده او چې پوزیشن چې دي راځو چې هغه موږ وګورو دا موږ اوس خربوزو ته ور روان یو اول د دې ټوبیل او دې مځکې مالک موږ سره ولاړ ده ولي الله به یې نام ده دغه نه موږ معلومات کوو چې مثال ته دا غنم اخلې او دا خربوزې اخلې نو دې دپاره تا څومره خرچه چې کومه ده که نه کړې ده ځکه چې ہوتے چې کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے 10 روپے لگوي دي ولی الله بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شی برابر ماشاءالله الحمدلله سر جسو برابر خیا مروت کمنې په دغه شان خوري رچګي خرشي راځي او بس دا یو وسیله موږ ذمہ دار ته خدای پاک وسیله کړی ده او ماشاءالله دی شو وخت راځي شزو خوږه ژوندۍ د ډیری شمسیانو باندې څوره خرچه راغلی ده یاره کمنې شمسیان خو ګوشي خپل جان ته شاید او ټوبیل باندې خپل جان ته خرچه ده تقریبا په دې مې راغلي دي 13.5 लाख روپۍ 13 लाख روپۍ په شمسیانو باندې 13 کال جون چې مې اخیستې دي تعداد چوره ده تعداد 65 تعداد ده 13 کال جون چې خولش کی قیمت آسان وګا الته قیمت آسان الته ډېر ګران الته 30 लाख ټوبیل چوره خرچه راځي تقریبا په ټوبیل باندې 30 लाख آس پاس داسې رادرمي یعنی خرچه ډیره زیاته بل یعنی ډیره خرچه وروي کنه خپل باغونه ملګرو ته ورلږه خپل ګټه پکوي د دې لپاره ډیره زیاته خرچه چې کومه ده کنه هغه پراجي ځا چې خربوزو باغ دی وګورو دا موږ باغ ته راغلو دا خربوزې دي کنه دلته ګوشې لګېدلې دي یا طرف ته نور دي د طرف ته نور دي او دا وسره چې کوم وایري دي کنه هغه دي نو په دې چې دا پلاستیک په لګېدلی ده ولي الله به دا پلاستیک څومره ټیم کېږي چې تاسو دا کرونده کړې ده پلاستیک مو په لګولی ده یاره کمنې خیام مروت دا خو 2 ماه ایسته کېږي چې دا پلاستیک په لګېدلی 2 مهینې کېږي چې دا پلاستیک په لګېدلی ده بس دا خواري محنت مو شروع کړی ده او دغه حال ته مو راورسولی څومره ټیم ورته پاته ده بیا چې کله تاسو خورو موږ بیا خورو انشاءالله انشاءالله د پچې چې رمضان نه بعد بیا داسې آس پاس ښکاره کوو دا پلاستیک دا پلاستیک گرماش پرم پاچولای دا چې ګرمي سی بیا دو بوجان پیدا کیږي یخ نه خرابای دا خربوزې دي قبل ته شاید دا غدي اندوانه تربوزه ده دا تربوزه ده اندوانه ده دا خربوزې کومې خربوزې الته مخته ده ایسه ښکارا کوو اچھا دا بدرنګ ده دا بدرنګ ده په اندوانه نه دي بشه ماشاءالله دا درمونو اندوانو نه راغلو خربوزو ته دا خربوزې دي دا شمه ته غټه ښکاري دا سمبالو در نږدې کا ماشاءالله بس الله دې اسمان نه غاړي خیر کې چې موسم برابر سي او خیر سره دا ورسېږي کنه نو خوان به وکړي ملګري به مو خوري موږ به خورو ان شاء الله حلاله غټه چې کوم دي کنه موږ مشکلوال ملګري به ورمانه کوي دا ماشاءالله ټماټر ته راغلو هغه اندوانې وي بدرنګو یغه نه بعد دا خربوزې وي اوس دا ټماټر دي لږ کې ګند ورنه په چسلا دا غریب سړی ورته یو دا
او چارې ډېرې دي ورته دا ګن به ونه صفا کوي دې سره به محنت کوي نو دا به انشاءالله داسې ټیم به راشي دا به بیا مزیدار فلو فلو ټماټر چې کوم ده که نه او دا مې دې پر خیام مروت ګڼ لشکې کرلی دي چې به بل ځای ته دا اړوم بل ځای ته بیا ډایرکټ بل ته به مځکه ورته جوړوم او دا مې په یوې پوڼې کې کرلی دي به بلې مځکې ته اړوم دا به بیا یو یو باسي اړوي بل ځای به لګوي بل ځای به لګوم یو یو الله دې محنت قبول کړه دې محنت والے بدلې درکړي ولی ګلاب بھائی او دا ما ته مټر ښکاري او څه کړلی دي دا مټر مو هم کرلی دي دا بیا خرچوي که خپل کور ضرورت دی پر دا کور ضرورت پر شروع دا سیار دوست رایسی او دا سه اتوماتیک ملما رایسی به یغت دلته پخو دا خبرنه چې به موږ کلی ته 4 5 7 دانې دي چې ماشاءالله دې برکت پښه واچي دا خو دغه څه دا پلاستیک وال هو دي ډیر فن کوي شاه دا پلاستیک هم پلاستیک زنده لري کړای دا یعنی دا خربوزې په مقابله چې دا یک دوره برداشت کولای شي او دا دوره برداشت کولای بالکل دا وایری دي کنه دا چې ورته وایي د شرشم وای شرشم ورته وایي او دا بیا چې کله تاسو واخلو او بیا دې نه چې وای چې سر تیر کښونه جوړو دا دینه بیا موږ دغه سر تل زنه جوړو او دغه چې کوم خاص مازه زیاتی سی بیا دې باندې نور کاروبار کو مړې مړې اسلام کچن میشن کنه باندې ور باندې بلو او او کنه بعد د وړو وړو کمرو وغیرہ باندې پاس پچاته شولای سو او چې کوم د غې دي کنه اخر سیړي غلای کنه بار د سر تل چې کوم سرور باندې غوډه وشتانه دا هم ور نوځي دا چې په نوران چې هغه غنې شکمې دي کنه دا نو بس ماشاءالله دا به ډېر فائدہ مند شایان دي د ژوندۍ چې څومره سہولیات ضرورت کنه هغه اکثر موږ خلک کوي دا پالک دي خپل چې کوم کنه کټ کوي او غنه بعد او کور چې کوم دي کنه هغه سبي وغیرہ دا نه بخي خرچوي ها او دا گاجر دي گاجر خټول پیژندو دا د مش خلک خپل کروانده کوي او خپل چې کوم دي کنه خوري ها یار دوست هم ور کوي او خرچوي جایز حلال غټه هم ور باندې کوي دا مې اوجه درا وستلو اوجه دا اوجه دا صاحب اوجه هم کرو ها اوجه هم کرو ماشاءالله الله دې توفیق درکړي جان ته مو یو بادشاہي جوړه دي سہولت مو جان ته جوړ دا مهنت وغیرہ چې کین دا مهنت جاری ساتو ان شاء الله ولې ولا بھائی دا څه شای دي دا خو د خربوزو پر موږ دا ډرم استعمالو او مه سړ دی پچې او زینک هاي پچې او دا سه نور سپینه سرسلا دا طاقت ورکي خربوزې د پاره دا موږ لاندې بخار چې ورکو شاید دا مستی د پاره وبو سره غټ وبو سره غټ کو چې او به شکر دا سه وبو تر ځکه کنه دا ورکلاو بیا دا خلاص ته وبو سره دا طاقت چې کوم د نه ملاو کیږي وبو رواني او وبو روان دي ماشاءالله دا یو بل زمیندار تراولو په خپل باغ چې لګیا دا پلاستیک نه ورګړسل او دا اسه کنه ورندرومو باسو موږ څه خبره وسره وکړه کنه ملګری السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څه نام دی دا اجازه الله اجازه الله دا ټول ورځ په دې خربوزو چې لګیا مهنت کوي ان شاء الله بس دا لګیا یو بیا دا خو سړی ستړی شي کنه ټول ورځ دغه څه لګیا که چیرې چې مثال شیر مېر بس خو دور لګیا یو ټپې پوښي کله غرمسي ستړی شي بیا ځان مخصوله کوو پوښي بیا چرنګ ټپه پوښي کوي بیٹا پدا ورکو ترا اول دی ویلار مایان شبابو زار بابو ولی واه وسرت وای تا بخوب لیدلای وینا بابو کاش کې مرګ نه زبردست مینه دی داسې لیونه کړم بابو زار بابو ولی پلار زم پکان ولم زیارتنا بابو کاش کې مرګ نه او دی ولا بھائی او جی ماشاءالله خربوزو باغ مو کاته اندوانو والا مټرو والا گاجرو والا اس نور کنه ویری وغیرہ اوس چې موږ د علاقې کوم مین فصل لکنه غنم ایغه تراغلیو دا غنم دی دا پر لګیا سکنه ایک سایډ نه دا ټول الحمدلله غنم دی او خربوزې دی غنم دی او خربوزې دی امور خلکو غنم چې کوم دي کنه دا په خپل کور چې الحمدلله دا خلک ډېری چې مثال په روپۍ باندې غنم دانه کوي کنه موږ خلکو الحمدلله خپل ولي ولا بھائی دا غنم د شور ټیم کې تا کړلې دي یاره تقریبا 4-5 است به کی چې ما کړلې دي 4-5 است ماشاءالله الله دې خیر سره وکي دا په کرنال باندې تقریبا 4 غنم کوي تقریبا 2 غونه کوي 2 غونه کوي موږ پښتو چې 2 غونه نو 100 کیلو والے کنه 100 کیلو والے خرچه ډیره زیات اور باندې کې ټیکټر وی سره وی او بو وغیرہ وی کنه چروغ خرچه پوکي او بیا تقریبا 2 غونه کوي چې خرچه کم پوکي به 1 غونه کوي هغه زړه ذمہ دار کو چې مخ به خالي غنمو کار کچیر نوی دا چې کوم زراعت ترقی وکړه ماشينري دا کیمیکلز دي دوایګان دي هغه استعمالوي
هغه استعمالو او نوي غنم په کال باندې نوي فارمولې راځي هغه استعمالو. ماشاءالله. بس ټول د علاقې ذمہدارانو ته دا ریکویسټ کوم چې قیمتي ځمکه مو ده خو لږ کې خرچه ور باندې کو د ساینس ترقي دغه لپاره وکړله زراعت ترقي دغه لپاره وکړله چې تاسو موږ فایده ورنه واخلو. نو چې څومره طاقت ور شیان دي بیماري ور شیان دي که نه دا ټول استعمالو به انشاءالله فصل چې کوم تاسو ته ډبل کېږي. الله مو کامیاب لره.